عجیبه خبره دا ده چې چاته نصیحت وکړي چې نور بس کا دا ګناهونه پرېږده، الله ته واپس شه، عمر روان دی، تیریږي، مرګ ته نږدې کېږو، الله ته مخامخ کېده دي. نو بعض پکې څه ناشنا عذرونه بیانوي. څوک وایي ځواني ده لا، څوک وایي لا پلانې خبره ده، څوک وایي پلانې خبره ده، څوک وایي لا دلته یمه، څوک وایي لا هلته یمه. الله اکبر. یعنې د یو سړي د عمر هېڅ پته نه لګي چې کله به ختمیږي، د مال پته نه لګي چې کله په د غریبي راشي، د صحت پته نه لګي چې کله دی بیمار شي، د مصروفیاتو پته نه لګي چې کله به دی مصروفه شي، او دی بیا هم دا بهانې جوړوي. نو زه تاسو ټولو ته دا وایم چې دا کم عمر چې الله موږ له راکړی دی که نه، داسې نه د قیامت په ورځ سبا دپاره دا عمر په موږ دلیل شي، او هغه داسې چې کله جهنمیان جهنم ته لاړ شي او دوی وایي چې یا الله موږ واپس که دنیا ته، او موږ به نیک اعمال وکړو، موږ به دا وکړو، موږ به دغه وکړو. الله رب العزت به ورته وایي اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر. تاسو له ولې ما دومره عمر نه و درکړی چې په هغې کې که چا نصیحت قبلولی نو قبلولی شو، که په هغې کې چا دینداري کولی نو کولی شوه. دا عمر چې موږ سره کم دی که نه، چې په دې کې د نصیحت قبول نه کوو، په دې کې د دینداري ونه کړه، په دې کې الله ته واپس نه شوې، دا عمر سبا دپاره د قیامت په ورځ په تا باندې دلیل ګرځي. د 40 کالو شوې، نور ته څه وې؟ د 50 شوې ته څه وې؟ د 60 شوې ته څه وې؟ په ویښتو کې د سپین ولګېدو، بچي دې وشو، نوسي دې وشو. هغه بل وایي زما لا ځواني ده، ولې په دې ځوانۍ کې خلک نه مري. 30 کاله عمر، 20 کاله عمر، دا لږ دی چې الله قیامت په ورځ تا ته وایي چې 30 کاله عمر تا تېر کړی، تا په دې کې دین نه وي زده کړی، تا په دې کې زه نه وم پېژندلی. نو ټولو ته زما دا نصیحت دی، وروڼو او خویندو ته، چې دا عمر په هغه څه کې ولګوئ چې تاسو له په دنیا او په آخرت کې فایده درکړي. او داسې نه چې بیا په آخرت کې یو سړی چغې وایي چې ما واپس که، او الله ورته وایي چې ما خو دله عمر درکړی و، خو تا د هغه عمر نه فایده نه واخیستې. الله رب العزت دې موږ ټول له توفیق راکړي چې هغه ته واپس شو، او الله رب العزت دې موږ د ګناهونو نه او د نافرمانیانو نه لرې وساتي.